د جهنم نه دی لیدلی، د الله عذابونه نه دي لیدلي، دا د الله په قدر نه پوهېږي، دا د الله د پیغمبر په قدر باندې نه پوهېږي. قرآن نه بل کتاب مني نه، یو قرآن دی، یو بیت الله دی، یو شان منځونه، یو شان اصول دي، قرآن او حدیث او قیاس او اجماع او دا صرف دا وایي چې دا ټول دین د الله ومني، صرف دا وایي ټول دین د الله او د الله د رسول ومني. په یو ځکه مر ایثار وایي چې یو مولا نقل کړی دی هغه ومني، نور به نه مني. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، د دې ملګری پوښتنه ده چې اکثر زموږ ملکونو کې د لانجې کونجې زیاتې وي، افغانستان او پاکستان د ملکونو کې چې د شاه په مذهب باندې او مثال به تور دار بولیدین نشته دی او امین بالجهر نشته دی. څو مسلې مثال کې ورکولې په دې عمل نه کومه ځکه زموږ مذهب کې نشته دی. ګوره دین خو انکار څوک نشي کولی، دا په حدیثو کې نشته، ځکه داخل بخاری او مسلم د سلوي کتابونو احادیث دي چې ټول مذاهب په دې باندې متفق دي. صحیح حدیث در بولیدانو خو عمل په نکوم، امین بالجهر سید زفی عمل نکوم، اته تراوی سید نبی صلی الله علیه وسلم نقل غزی نکوم، ولی زما مذهب کې نشته دی. جواب ده عزتمند دا خبرې په غور سره واورو، په دیني دی واورو چې حق ته ورسېږي، مولا به حق در په نصیب کې ولو کو سره امیهم وی او کله چې یو سره حق بیان په دیني توري چې جواب وکما څنګه دفاع وکم یا مولا ته وسمه به هیڅ کله حق ته رسیدل نصیب کېدل به برخه نشته دی. غټ دلیل دا خبره ده، یو مقدمه په شکل باندې کومه چې اهمیت د دې خبرې د فیاض شي. هر خبره چې اوري د حق په دغه نیت اوري. نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې قران کریم نازلې ده، دو قسم خلق، یو طرف ته مسلمانان، بل طرف ته منافقین او کفارو. مسلمانانو یعنی صحابه په دین ته اوریدل چې زمونږ ایمانونه زیات، الله ول ایمانونه زیات، هدایت متو کو جنتونه ول ورتل غوړه خلک وګرځول. دویم قسم کفار مشرکان واغې د عنایت پر دغه باندې اوریدل چې د مقابله وکړي، نه مقابله وکړه او نو ته الله هدایت وکړ، ذلیل او رسوا شول. ګوره دغه مشرکان د مکه چې کوم د سينو چلی ونیو یا دماغ خراب و، د مونږ عقلونه ډېر مضبوط و، ډېر خپویدل په، لیکن عناد شروع کړل، هدایت په نت باندې نه اوریدلې. دراشه وس دې دغه تراشه مونږ ټول مکلف چې د الله عبادت وکړو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مونږ الله دې عبادت د فار پیدا کړي، دا یو خبره شو. دویم د الله عبادت د فار پیدا کړي، خو څنګه وکړو؟ هر یو سره په خپل طریقه عبادت وکړي، کنه د یو چا په سلاړ شي. د جواب دا دی چې نه، هر سره د خپل تبع عبادت نشي کولای، نه د مور پلار په طریقه کولای شي، نه د مولا په طریقه باندې. په هغه طریقه به عبادت کوي چې په کومه طریقه باندې د الله رسول کړی دی. د الله رسول علیه السلام د طریقې نه بغیر که چا عبادت وکړو هغه باطل، الله ول په عذاب ورکړي. دی مثال در کوم، سار من سوره رکعات دی، فرض من یو سنت دی، سار فرض من 2 رکعات دی. اوس یو سره را پاتې چې لکه سار من 2 رکعات دی، زما زله د غواړي زله کې می طاقت ده د 2 رکعات فرض من نزله سلور کومه. نستاو سند دی چې الله به دې انسان ته عذاب ورکړي کې ثواب ورکړي، عذاب ورکړي. سره دینه چې مونږ کول ډېری سجدي لګول پته کې ثواب دی، لیکن دلته اوس سجدي دې زیات وکړي، عبادت دی وکړو، د 2 په ځای سلور وکړو، الله ولې سزا درکړي؟ په دې درکړي چې د الله پیغمبر چې کومه طریقه کړي واغې نه ته زیادت وکړو. دا خبره په هر ذکر والا، هر عمل چې د الله د پیغمبر د طریقې نه خلاف وو، زیات کم ولو که عبادت نه چې شل قسم نمونه او تکیدي هغه باطل دی، الله بل په عذاب درکړي. د په دې وجه باندې عزتمند دا خبر او قانون اجازه کوي. مونږ ټول مکلف یو د الله عبادت وکړو. یو دویم په دې مکلف چې د الله په طریقه، د الله د پیغمبر په طریقه باندې وکړو علیه الصلاه والسلام. دا غیر طریقې نه چې خلاف ودا نه قبليږي، دا سکیږي، دا نه قبليږي. درېمه خبره دا وره چې منګه مکلف چې په ټول دین کې نوزو د خپل وس مطابق چې سونه زمون وسه، یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان والا په ټول دین کې نوځي، د اسلام په کړه ټولو کې نوځي. وس راشه اوس یو سړی چې وی ګوري دا خبرې په ځان باندې باندې ونه لګي، هر یو روري کاغه د هر یو تنظیم والای خدای دین خبرې دي، که چیرته حق ښکارا شونه دي که څه شرم ده چې دی ومني، بلکې دا ستا خیر په دې کې دی، عزت دې په دې کې دی. او که چیرته صحیح نه وي خو صحیح ده، خو که چیرته دا حق وي نو به ومنه چې عزت او خیر دې په دې کې دی. نو اوس راشه الله متولي شي ټول دین کې نوځه، د خپل پیغمبر طریقې د الله فرمای فتقوا الله ما استطعتم، د خپل وس مطابق عبادت. مطلب دا دی وسو فرض منځ کنه د خپل وس مطابق د دې شرح ته کوم مقصد مې بګی دا دی، فرض منځ
په ولاړه باندې فرض دی لیکن چې وس په ولاړه نو مریض ویني به په ناسته وکړه په ناسته نو پرې وته باندې مقصد دا دی چې د وس متاسونه چې د وس واغونه به دین کې ټول دین بکې وس راشي یو سړی دغه وی د الله د پیغمبر هغه دین باندې عمل کوم چې کوم امام ابو حنیفه رحمه الله را نقل کړی دی یا کوم چې امام شافعي رحمه الله را نقل کړی دی نه افل ز نور نکوم اي استاسو د الله په ذات باندې قسم وی دا سړی په الله وبخي دې سړی ته الله پاک اعتراض شي ولی یعنی د الله پیغمبر هغه خبره منم چې کوم امام صاحب نقل کړی دا خبره ور په تاسو باندې تیزونه لګي بچا دې تیز نه لګي دې خبره کې لږ سوچ وکړئ دا چې زمون په وطنونو کې جهالت زیات دی او نافوی زیاته ده دا بل خبره لیکن تاسو به کې سوچ وکړئ د الله د پیغمبر هغه خبره منم چې کوم امام صاحب نقل کړی دا دلن مثالم دغه ده کنه رپولیدان اوس ګوره سیده مونږ یو نه رپولیدان یو سره مونږ کې رپولیدان نه کوي څه مشکل نشته مونږ یو خموج د الله د پیغمبر نه رپولیدان هم نقل لیکنه دا ولې نه کې ځکه نه کوم جسمه امام نه دی کلی مذهب کې نشته دا امین بن جهر مونږ د سینې و چې په خوبیا باندې پټ امین مو و پټیم و خخکارې مو په دې دواړو سنتو باندې عمل وکړه په دې ولې نه کې زما مذهب کې نشته دی سینه باندې مونږ کلاس نقدمه ولې نقدمه چې زما مذهب کې نشته الکه په حدیثو کې خشته کنه نه زما مذهب کې نشته دی وساته رکعت تراوی سید شلم وکړه صحابهونه نه حدیث شو پوری نکړلی شپږ د تراوی او درې رکعت ویتر نه حدیث شو پوری نکړلی شپږ د شو پوری دا سړي شلو پوری شل تراوی وکړه موږ د سینه چې ته مکوا خدا اته ولې نه کې کله یوازې اته ولې نه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل طریقه دا عمر ته هم خپل پاتو باندې صحابه را جمع کړی دي دا ولې نه کومه ځکه چې زما مذهب کې نشته دی دا وسو د پیغمبر تابعداري شو کدا د مذهب تابعداري شو بل د خدا پیغمبر ته راوغس د مذهب او د امتی تابعدار دي کو ګوره دي کې دا خبره واوري زمونږ دا مقصد نه چې لکه امام صاحب سره کوډه سره نه امام صاحب غټ سره دی امام صاحب امام دی خو پیغمبر خو نه دی کنه امام صاحب امام دی صحابي خو نه دی کنه دا غینه کته سره دی دا چې پیغمبر د تابع کې د سمره د حق نه لري او د یری خبره ده داس به امامونی څخه دا زموږ په ملک دغه مذهب دغه د څه په مثال کې ورکو نو وسو هغه دین منم چې کوم امام صاحب را نقل کړي دا نور دا به وسو لوی مشکل دا دی په دې منم زموږ خلک اکتفا نه کوي کنه چې صرف دا و کې چې لکه زه هغه دین صرف منم د الله پیغمبر هغه خبره منم اے الله پاک ګوره کدا څوک په خله باندې نه وای خدا عملی دقه معنی ور کوي اے الله زستا تابعداري کوم استا عبادت کوم او استاد پیغمبر تابعداري کومه هغه تابعداري به په هغه کارونه کې کومه چې کم دي زما مذهب نقل کړی دا زما امام نقل کړی دا نور بزنه کوم ټیک شو دای معنی دا که څوک په خلنه ویني عملی مقصد د دې خبره هم دا دی خو مشکل دا دی واځي دام نه ده کنه چې سره دغه سی وي دا خپل څونه لري خبره ده اوس لوی مشکل دا دی که په نور دین باندې څوک عمل کوي هغه سره دښمنی کوي هغه ته به مذهب وي هغه ته به وابي وي هغه په منځم نه کوي یعنی اوس کی واځي دا وي کنه سره د سی وکي یعنی دام ډیره گمراهي یو لار ده چې صرف د سی وي چې لکه الله پیغمبر استا هغه خبره منم چې صرف زما مذهب نقل کړی دي دین اعلی واستاذ نه منم کتاب په خلنه وي عملی دقه مقصد ور کوي لوی مشکل دا دی که په نور احادیث باندې بل څوک عمل کوي هغه سره دښمنی کوي دا د نور ګناه ده نور ظلم او زیاتې دي چې ځان سره کوي رب الدین والا سره ستاسو دښمنی ده ولی اله کدا د چا تابعداري کوي حدیث نه دی په صحیح بخاری کې نه دی ولی خایره کستاد ستا مذهب نه دی کړی نو اوس د الله پیغمبر دښمنی وسره کوي د سړي سره ابن بالجهر دغه شو تراوی دغه شو دا سينور دا څومره د حق نه لري خبرې دي د گمراهي خبرې دي عزت مندو د الله نه ویریږي خپل اخرت قسم په الله چې کله په قبر کې حوصله شي ولا کتا سو امام صاحب د فائدہ درکې یا کوم مولاد له فائدہ درکې هیڅ فائدہ نشي درکول خپل اعمال بدی او د هیڅ چابانه نشته د هیڅ چابانه نشته بل دا چې د ایمو کوم ته د سندي ویل شي مخبل کې د ایمو خپل غاړه آزاد کړي امام ابو حنیفه خپل رحمه الله دا نقل چې زما خبره د حدیث خلاف او دیوال نه ولي کله چې حدیث صحیح و که زما خبره دی خلاف او حدیث زما مذهب دی
ناغي پتا باندې غاړه آزاد کړل خپل د امام صاحب نه دا نقل لغوي وای حرام دی په هر هغه چا باندې زما په فتوا باندې فتور کوي زما دلیل ته معلوم نه مطلب دا دی صفته کې چې زما دلیل کمزوري هغه زما دلیل نقل کا به عمل کوا نو باش به خبرو باندې او خیران خلک فوي شي بل لوی مشکل زموږ ملکونو کې دام دی ګوره دا په تجربه سره زتا ته وایم تاسو وایم زموږ ملکونو کې د جهالت خډیر د اکثر دی مولانو دا مشکل جوړ کړي دي دا مولانو ګوره دي ته دا خپته د الله فزاد مې قسم دي ته دا خپته چې دا حدیث صحیح دي د رسول الله ځکه بخاری کې دي مسلم کې دي رسول شو تراویح شو وغیرہ دا کوم چې مشهور اعمال دي دا ولې نه کوي ولې وجه د تجارت بنديږي دای کچیرته د سویل چې او دغه اعمال صحیح دي او دغه طریقه صحیح ده چې په ټول دین باندې عمل کوي نو څوک په بلا لګي دغه مليون مسوک امامتین هم نه کوي دغه غلطه داغه خیر په دې کې وي خلک اب متل وي د خلکو په خیر کې خیر وي د پولیسو په شر کې خیر وي د خیر په دې کې د چلانجې جوړي کی یو چا باندې د کفر په توې ولګي دا به مذهب دی دا وابي دی دا دی په دې باندې د عوام د خصمو عوام مسلمانان خلک دي دا غي د غم دا چې لکه په دین باندې یو غیرت ورکی چې لکه دا دین خلاف دی ښا زنده باد مردباد شروع کی نور کته قیمولانو دا ویل چې او د دې خلکو خبره صحیح دي چې ټول پیغمبر خبره ټول یو مني کبار مذهب کې ټول یو مني نو بس ایسو کم دی پسې نزي دا غلطه دا ویل نشي بل دا بل مهمه خبره مې دا کوله وای پښتو کې متل وای دا څنګه خبر دی کی وای ټوب وای چې دینه به نور غټه دنیاي و بیا خنور ټوب وای نه دا وسو د کوینه غټه دنیا او تنخکاری زمو ملکونه کې دغه دی کو علما دي طلبه دي سو دي نه خبر کې علما دا خبره زما واوري هغه هم دقل ته یسو کتابونه وي یسو کتابونه د مذهب وي نور دنیا د سور ور نه خبر مولانو ذکر کوټه دغه سیغټ شي او دغه توزین کې واچي چې دا خبرې په حق دي او دینه په فل نزي مغه ته یادي نور ک چیرته تجربه سره د سی وکي یو سړی ک امین وي او اکثر د مت تجربه شوی دلته حج تراشي عمره تراشي دلته مزدوري تراشي د سعودي ته دا دغه د فیصله سره د وابیانو مرکز دی اغه یو په سله خیده آلته د یو لوی علم نه وجد عملی التوینی د کوین راوځي کنه چې لکه دا واقعا نور دنیا مشته کنه د تاسو سوچو کې استاذ الله په ذات باندې قسم وي اوس د بیت الله تراشه تاسو امین بالجهرم کیږي شل رکعات تراویم کیږي په ټول سعودي کې اتر رکعات کیږي په حرمینو کې شل کیږي دا ولی دا تخیل چې لکه دا شل مو کوي کنه د هر قسم خلک راځي شل وکي جایز دي خاتم وکي امین بالجهر مشته چاته د سنوي ګوره چې امین بالجهر ونه ویل نه بس حرام دی نه پریدو نه کو څوک وی او به وای سنت د څوک نه وی هم جایز دی چاته د سنوي که چاره پولیدان ونکل منځ کې نه پریدو لکه څنګه چې زموږ ملکونه افغانستان پاکستان کې که چاره پولیدان وکړه سرمن اړي ذکر پولیدان مشته استغفر تبه مې پریدا د زبانه کې ټول مونږ کې رپولیدان مشته هغه موککنی کې مې کوه کم ویکا امین بالجهر هم دغه سیدا سينورو لاغه خلکو تدافته هم لګي د په دې وجه باندې الګ دنیا کې نو ګرځیدل کول پکار دي مطالعه بار کول پکار ده د الله پیغمبر اطاعت تابعداري په من باندې فرض د عزت مندو په دې باندې مون نخلاصيږو چې هغه دین صرف اومنو چې کم زمنګا مذهب کې شته دي تاسو یقین پر ابو کې د مذهب په کتابونو کې د سمشته کڅوک د حنفي مذهب نه بل مذهب ته واخد هغه په درو ول کېږي تاسو سوچو کوي دا اوس عقل منی اوس د قمولین دا خبرې سوریدلې دي د سیم په کتابونو کې شته چې شافعي مذهب نه به خور مور کې لور کې بته خور لور بته کې د کتابانو یعنی د يهودو په شکل باندې دا غي کول شي لیکن ته بولا خور لور نه ورکه سبحان الله دا څومره دی د جهالت خبرې دا په کتابونو کې شته دي لیکن دا چې نه ټول مسلمانانی دا اهل حدیث کوم دي چې کوي قرآن بل کتاب منینا یو قرآن دی یو بیت الله دی یو شان منزونه یو شان اصول دی قرآن او حدیث او قیاس او اجماع دا صرف دا وی چې دا ټول دین د الله ومني صرف دا وی ټول دین د الله او د الله رسول ومني په یو ځکه مر اشاره وی چې یو مولا نقل کړی دی هغه ومني نور به نه مني دغه سیدا ډیر لري خبره به چې ټول دین د الله د پیغمبر هغه موږ منو فاغه باندې عمل وکړو امامان چې کوم دی هغه باره کې زموږ عقیده ده دا خلک اکثر د څه کوي چې مونږ ته دا دغه کوي دی امامان نه دا دروغ وي مونږ پسې تهمت لګي بلکې قسم په الله د دین مونږ ډیر زیات عزت کوو احترام کوو مونږ دا وایو چې دا دین امامان دي لوی امامان دي خو صحابه نه دي مونږ د صحابه درجه ته نشو رسول پیغمبران درجه ته نشو رسول دین خدمت کړي دي
د ځان د فائدې لپاره کړی د الله د اجر ورکړي الله به ورکړي او موږ ول احسان ادا کو شکر ادا کو چې موږ تیر رسولې ده خدای نه دی چې اوس موږ تیر رسولې ده موږ څه وکړو پیغمبر به ورې دی مثال دا دی زه استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله یو مسله را نقل کوم چې امام ابو حنیفه نه څوک ته پوښتنه وکي د مسله کې د امام صاحب څه قول دی زم دې کې د امام صاحب مذهب دا دی هغه سړی وی چې زه خو امام صاحب پرېدم تاسو زما ولی ځکه چې تا ماته د امام صاحب مذهب نقل کړه زه بوتم چې پاگله ما خو صرف مذهب ولا نقل کړه نور امام صاحب زلار شنه دغه سدام ده امام صاحب کدا دین مونږ تر رسول ده نو وسو هغه صرف را نقل کړي دی هغه ځان نه نوې دین نه دی جوړ کړي نو بای چې مونږه پیغمبر په سلار شو صحابه په سلار شو نه دا چې اوس امام صاحب مونږ ته دین را نقل کړي مونږه پیغمبر پریدو او کوم چې در نقل کړي دی هغه په سلار شو دا ډېر د ناپوهي خبره ده بل دا چې بوخا وخت وردا خبره مو اوري دین د سلیکل شوی نو یو امام سره په یو ځکه علم او په یاد علمونه بل سره بل ځکه ټول پیاده مزل وي د یو عالم سره علم ټول نو د په دې وجه باندې چا یو حصہ بیان کړل چا بل حصہ بیان کړل چا بل حصہ د چې کم یو عالم سره حق وغه باخلو دی بل مثال درکم یعنی حق یو مشرک مونږ ته حق یاد یا حق به مونږ اخلو هغه شرک بخپل ځای دی مثال درکم خبره به خلاصوم نبی صلی الله علیه و ابو هريره هو په د صدقې په مال باندې بیت المال په مال باندې ودرو چې تیرا کوا د شپې وته یو سړی رااله چې هغه اصل کې شیطان وغلای کوله گیر کو او وته ویل چې ما پرېدا او بیا بن اعظم بچی می دغه دی نبی صلی الله علیه و ویل مشهور خبره ده وای سده وکړه کسر و دې سوال لا تا کوئی بیا هم د راضي بیا هم رااله بیا غسی بیا په درې مش پچراله بیا ته دې کس ویل چې زبا نور ناراضه یو عمل د خیمه وای تایت کرسی و زته به نه ایست د نشرات لله او ما پرې دا وای سیده نبی صلی الله علیه و سلم ابو هريره هو وای سده وکړه و دې سراله وراته ویل چې ایت کرسی و زم نشمرات لې ایست بل نشرات لله وای دا خبره صحیح کله شاید روغجن دی وای دا شیطان نو اوس ګوره دغلته د الله پیغمبر د سیونه ویل چې دا خبره ته ماخله شیطان خبره نه شیطان خبره ده خو خبره حق ده مطلب زما ده حق خبره مونږ به د هر چا نه اخلو د شیطان نه چې قبله چې حق ته وکی د هر چا نه به حق اخلي ځکه زما مقصد حق ته رسیدل مقصد دی لالي مونږ ټول حق ته ورسي دعاګانې بم کو چې الله پاک مونږ حق ته ورسي ګوره دا ټول د سیوی چې اسباب د دې جوړ شي سړي د حق نه د مانع شي سړی به د اخرت د دین مسلې ډېرې اهمه وګرځي دنیا په کارونه کې ورکه یو ټماټر کیلو ده بار کې مونږ خپلسونه ریډې په لټو دغه اوس دا مثال ز بار ملګرو ته ورکوم زمونږ په دنیا په کار کې ډېر اهتمام لرو په دین کې نه کوو وسو کې د امام صاحب مثال په تور یو دکان دی د ټماټر او خواته بل دکان دی او امام صاحب مون قدر لرو په ځل کې د امام صاحب ټول ټماټر خو سادي او خواته گاونډي دی هغه صحیح دي نو څوک بل د امام صاحب نه ټماټر واخلي دا ټول پاکستان افغانستان خلک راشي او ته وی چورو د امام صاحب نه ولاغه ته استاد دماغ خراب دی امام صاحب د احترام په خپل ځای دی لیکن ټماټر خراب دي زروغ اخلم خصانه خورم ټیک شو خو د دین په مسداس مثال درکو د دین په مسله کې کوته وی چې دا حق دی حدیث دی د طرف کې نه زینه ما مزمای مذهب کې نشته امام صاحب نه کړي اله دا د کسر دین دغه نشته اهمیت نشته دی جهنم نه دی لیدلې د الله عذابونه دی لیدلې دا د الله په قدر نه پويږي دا د الله د پیغمبر په قدر باندې نه پويږي ځکه د خبره کې یو کیلو ټماټر اغه باره کې د خپل امام بهونه واغې نه بهوانه لسره د احترام موږ د سیو دغه امام د احترام متول راکوم مسله خطاوه یا غب مدغه احترام سره هغه فریدا بل راواله اعوذ بالله تعالی توفیق الله